د پوهنې له بهیر سره د مرستې او لاسنیوي یو بل پړاو. د پوهنې ریاست په انګړ کې همدا کتابونه او نور درسي توکي و خیریه بنسټ د پکتیا له ښوونکو او زده کوونکو سره مرسته کړې. د دې ولایت د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي وایي د نږدې 25 میلیونه افغانیو په ارزښت یاد درسي کتابونه او توکي به د تعلیمي کال له پیل وړاندې زده کوونکو ته ویشي ترڅو مثبته ګټه ترې پورته کړي. د یو همکار خیریه بنسټ له طرفه ځینې پکتیا پوهنې ریاست سره تقریبا د 50,000 زده کوونکو په اندازه باندې د قرطاسیه همکاري سوې ده، هغه ریاست ته را رسېدلې ده او موږ به یې په د نږدې وختو کې انشاءالله د تعلیمي کال تر پیل له مخه انشاءالله شاګردانو مکاتبو ته ورسوو. د اصول صنفي شاګردانو له اوله تر درېیم ټولګي پورې د موږ د شاګردانو په سلو کې 90% ستونزه ورباندې حل کیږي او د نورو شاګردانو دپاره هم انشاءالله کوشش روان ده چې موږ د دې لوړو صنفونو شاګردانو دپاره هم قرطاسیه پیدا کړو او د هغوی ستونزه هم ورباندې حل شي. د پکتیا د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي په خبره له اړوند وزارت سره تر بار هڅو وروسته په دې ولایت کې د ښوونکو د تشکیل د کمښت ستونزې د هواري ډاډ هم ورکړل شوی. تشکیل د کمبود ستونزه ده، د هغوی انشاءالله وعده راکړل سوې ده. ډیر امید لرو چې د آینده کال په 2004 کال کې موږ هغه د تشکیل چې کوم کمبود و نیمګړتیا لرو هغه به هم تکمیل سي. د پوهنې له بهیر سره که څه هم د پکتیا زده کوونکي دا ډول مرستې مهمې بولي خو ټینګار کوي چې په نورو برخو کې د هم ورته پام زیات شي. زده کوونکی فرهاد او نظام الدین وایي موږ دا اقدام ډیر ښه بولو د زده کوونکو لپاره. غوښتنه مو دا ده چې دا باید د تعلیمي کال څخه مخکې زده کوونکو ته توضیح شي ترڅو زده کوونکي په پوره وړتیا سره خپله مطالعه وکړي، خپل هغه هدف ته ځان ورسوي. تعلیمي کال لپاره به هم آماده شوي وي. موږ د امارت نه دا غوښتنه کوو چې د موږ مکتب استادان ټیټ کړي، موږ ته د مکتب خپل سامان وصول کړي. کتابونه مو کم دي، کمپیوټر په هغه کې هغه نه لرو، یو شی نه لرو چې موږ ته خپل سامان وصول کړي. د یادولو ده چې د پکتیا د پوهنې ریاست سره دا مرستې داسې مهال ترسره کیږي چې لا هم د دې ولایت په مرکز او لرې پرتو سیمو کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري او هم زده کوونکي د ښوونکو د کمښت او یو شمېر نورو ستونزو سره مخ دي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.